ها بسم الله الرحمن الرحیم. په اکسل کې موږ سره یو فرموله ده چې هغه ته لاین وایي LEN. نو د ټولو نه مخکې خو راځو اول د دغې فرمولې په کنسپټ باندې ځان پوهوو، هغه نه وړاندې به بیا انشاءالله یو عملي مثال باندې هم کار کوو. نو ما سره دلته مایکروسافټ اکسل 2010 دا خلاص دی او اصل کې دا LEN دا چې کومه فرموله ده دا موږ سره کرکټر شماري. که خبره نورم ساده کو نو ما سره دا سپیس شماري. زه د کیبورډ نه سپیس بار بټنه 3 ځلې پریس کوم او د هغه نه بعد راځم دلته همدغې فرمولې نه کار اخلم. مساوي LEN قوس شروع او مربوطه سل، البته کم سل باندې چې زه غواړم دغه عملیه اجرا کړم. کلیک او د کیبورډ نه انټر پریس، ځواب 3 راغی. د دې نه معنا دا ده چې ما د کیبورډ نه 3 ځلې سپیس بټنه پریس کړې یا سپیس بار بټنه پریس کړې. ها نو تاسو سره ذهن کې مې به سوال پیدا شي چې یاره له دغې فرمولې نه موږ په خپله کاري ساحه کې څه قسم ګټه ترې واخلو، څه قسم استفاده ترې وکړو. نو دا ډیپینډ تاسو پورې چې تاسو خپل کار څنګه اسانوئ او د هرې فرمولې نه په خپل کاري ساحه کې د هغه نه څنګه استفاده کوئ. خو راځئ ما سره یو ریپورټ دی دلته او په همدغې ریپورټ کې غواړم زه له دغې فرمولې نه استفاده وکړم او کار ترې واخلم. فرض کوو داسې چې تاسو له یوې مؤسسې یا شرکت سره کار کوئ، که هغه په هره پوزیشن کې یاستئ. فرض کوو داسې کمیونټي موبایلایزر یاستئ او تاسو د خلکو نه ډیټا کولکټ کوئ چې په دغه ډیټا کې د موبایلونو شمیر هم شته، یعنی تاسو خلکو نه د موبایل شمیرې هم اخلئ. نو کله چې موږ د خلکو نه د موبایل شمیرې اخلو، حتما انسان دی کله داسې وشي یو چا نه شمیره ډیره واخلو یا کمه واخلو، بیا چې کله هغه سره موږ تماس نیسو نو موږ له مشکل سره مخ کیږو چې دغه وخت کې باید نه مانه غلطي وشي. یا داسې بل مثال فرض کوو چې دغه ما سره بینک اکاونټس دي او دغه اکاونټس نه باید د اتو نه ډېر اوسیږي. که احیانا داسې کېږي مانه یوه شمیره ډېر یا کم ټایپ کېږي نو زه باید اتومات شکل سره پوه شم. د همدغې کار د اجرا دپاره زه څه کوم، له دغې فرمولې نه کار اخلم. نو راځم دلته مربوطه سل باندې کلیک کوم او مساوي علامه LEN قوس شروع او هماغه سل باندې کلیک کوم، سل باندې چې زه غواړم دغه عملیه اجرا کړم او د کیبورډ نه انټر پریس، ځواب اته راغی. ځنه معنا دا ده چې ګوره 1 2 3 4 5 6 7 اته، معنا دا ده چې ما سره اته کرکټرز. که دا کار زه ټول ریپورټ کې کوم نو دا ما سره ډېر غټ ریپورټ دی، دا خو به زما ډېر زیات وخت ضایع کړي. د همدغې کار د اسانتیا دپاره له دغې فرمولې نه کار اخلم او ټول انتخابوم او کنټرول ډي فل ډاون. احیانا که کله کله داسې کېږي مانه یو عدد ډېرېږي یا کمیږي نو زه اتومات شکل سره پوهېږم چې یاره مانه یو عدد ډېر شوی دی او یا کم شوی دی. ګوره دلته 9 راغی. نو خدای پاچا دې وکړي چې تاسو په دغې فرمولې باندې پوه شوي یاستئ او تر بیا چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم نو په خدای پاچا مو سپارم.